دا د پکتیکا ولایت په ارګون ولسوالۍ کې د میراجان کساب هغه کور دی چې تېره شپه د پاکستاني رژیم د تیارو لخوا په همدغه کور باندې بمبار شوی و. په دغه پیښه کې د وروستیو معلوماتو له مخې شاوخوا 30 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې دی چې د هغې له ډلې څخه 11 تنه په شهادت باندې رسېدلي دي او پاتې 12 کسان بیا په ژوبل حالت کې له همدغه ځای څخه د سیمې روغتونونو ته لیږدول شوي دي. نو جمله شهیدان زموږ 11 دي. په ابتدا کې 10 نفر معلومات وو او یو چې تر خاورو لاندې وو. وروسته تقریبا سهار 9 بجې یا 8 بجې دغه بل د کور مالک سخي په نامه سره دغه مهم د خاورو لاندې پیدا کړ چې جمله شهیدان زموږ 11 تنه راځي او 12 نفر زموږ زخمیان راځي او د ټول ملکي وګړي دي او اکثریت هم دغه ورګوند ولسوالۍ باشنده خلک. دا د کابیر هغه ده چې د کرکټ لوبغاړی و د پخپله دلته په دې حجره کې شهید شوی دی. د عیني شهیدانو په وینا باندې په دغه پیښه کې د کرکټ 6 لوبغاړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې دی چې په دغه پیښه کې 4 تنه د کرکټ لوبغاړي ځای په ځای شهیدان شوي دي او پاتې 2 کسان بیا په زخمي حالت کې له همدغه ځای څخه روغتون ته انتقال شوي دي. اول انفجار همدغه ځای وویشتو، دویم انفجار 15 منټه تقریبا یا 10 دقیقې بعد دغه ځای بیا وویشتو. دریم انفجار هم دغه 10 دقیقې وروسته بیا هم دغه ځای وویشتو. اول تلفات زخمیان ول، په دویم اول تلفات کې 2 کسان د خوست ولایت مېلمانه ول زموږ سره د کرکټ لوبغاړي ول چې هغه هم شهیدان شوي دي او د کرکټ لوبغاړي تقریبا 2 چې د خوست مېلمانه ول او 2 زما اخ شول د 4 نفره زخمیان دي او نور یو استاد دی کورس د انګلیسي کورس چې په بازار کې مشهور کورس لري د روان په نامه باندې هغه شهید شوی چې هغه مرستې ته راغلی و. زوی کې یا پروت نه و چې نه به بره توغندای روغی د ولګېدل په میږ کوټې ډانګې دي برړونه پورته چک شوي دي په بال باد څک شو ما مې ټول کړل چې تالي ته ووتم میش د غوټ ګټي ورځولی و. خپل دغه خپل کور ول ورځننای وی دی وو او نور خلک ودای کرکټ ول ورسره دا متال ودرته دی وتی مړی باندې باس کړی و چای سره خو جامې کړلې دا په دغه کور کې نور بیتیانی سګنو وکي دغه د خپل دغه کور ول د دغه ستر وحشت او جنایت سربیره پاکستاني رژیم همدا تیره شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ باندې هم په یو کور باندې برید کړی دی چې په هغه پیښه کې یوازې د مالي زیان ریپورټونه ورکړل شوي دي. سید الله څرګند، حریت راډیو، د پکتیکا ارګون ولسوالۍ.